دا اوس چې کومه موږ میاشت کې یو دې ته ویل کېږي میاشت محرم او د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده. دا یوه د اشهر الحرم نه ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي منها 4 حرم. د دې 12 میاشتو نه 4 میاشتې د عظمت والا او د حرمت والا میاشتې دي. دا هغه میاشتې دي چې په دې کې نیک اعمال هغه الله سبحانه وتعالى د هغې اجر او ثواب په څو چنده باندې ورکوي. دغه رنګې په دې میاشتو کې ګناهونه او ظلم او معصیت چې دی د هغې عذاب هم ډېر دی. الله فرمایي فلا تظلموا فیهن انفسکم. تاسو په دې میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. ظلم چې دی دا په ټولو میاشتو کې حرام دی او د دې نه منع راغلې ده، لیکن دا میاشتې د حرمت او د تعظیم ولا میاشتې نو دې وجې نه خاص حکم راغلی په دې کې چې تاسو په دې کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. نو دا محرم میاشت ده محترمو، دا یوه د دې 4 میاشتو نه ده. د حرمت والا 4 میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم. دا 3 میاشتې چې دي پرلپسې دي او یوه میاشت ده هغه ځان له ده چې هغه میاشت رجب ده. نو دا 4 واړه میاشتې چې دي د حرمت والا میاشتې دي او به خاص د محرم میاشتې ده د دې خپل ځان له یو عظمت دی او یو فضیلت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د روجو نه وروسته غوره روجې چې دي هغه د الله د میاشتې چې هغه محرم ده د هغې روجې دي، دا بهتره او غوره دي. نو په دې کې چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د محرم د میاشتې اضافت چې دی هغه الله ته وکړو. دې ته ویل کېږي اضافت تشریفي د عظمت د وجې او د لویي د وجې نه، ځکه ټولې میاشتې د الله سبحانه وتعالی دي او ټولې الله پیدا کړي دي. نو دې نسبت چې خاص وکړو الله پورې چې دا د الله میاشت ده، نو د دې د عظمت او د لویۍ د وجې نه په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې روجې نیولې. دا یوه د هغه میاشتو نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورکې روجې ډېرې نیولې.